لا اله الا الله ویلدا یاخذون من الليل کما تاخذون د شپې په تهجد هم کوي لکه څنګه چې تاسو تهجد کوئ دا خدا خلق مبارک دا حکم دی چې کم د شپې تهجد کوي ولاړلی بیا انجام دار کم سړی چې تهجد هم نه کوي صرف فرایض ادا کوي دغه به انجامي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یاخذون من الليل کما تاخذون د شپې به عبادت کوي لکه څنګه چې تاسو د شپې عبادت کوئ څومره نوجوانان دي څومره دیندار خلک ځان ته وایي ظاهره کې چې وګورئ دغه شکل او صورت ډېر ښایسته معلومیږي ډېر مزدار معلومیږي ظاهره کې دغه ذکر اذکار تلاوتونه روجي وغیرہ دا ډېر مزدار خلکو ته بزرګ کار کیږي په ظاهره کې به سره ډېر جاړم خلکو ته مجلس کې بجاړم ډېر زیات لیکن کله چې شپه شي یا کله ورځ یو ځان له پکور کې په کمره کې ناشتي نبیا کم قسم کارونه دی نه کوي په خپل موبایل باندې کم قسم کارونه نه کوي دی په خپل لیپټاپ باندې دی په دې موبایل باندې کم قسم ګندګي ګوري یوټیوب چې کله دی کولاو کی یا فیسبوک دی کولاو کی یو ویډیو مخه ترازی ګندا هغه ګوري لکه صبر کړه بلم بیا ګورم به به کې بلم ګوري ورنه وظیفه شانت ده قشا ورنه وظیفه کې مسلسل ویډیو غانې دی ګوري یو ورځ نو بل ورځ نو مسلسل دی ګوري د خود ځان ناشته کچرته مشر راشي پلار راشي مور راشي بل څوک راشي سره بنکی ځکه هغه بندول ډیر آسان دي بندول څه مشکل نه دي زر بنديږي د غند فلمونه بربند فلمونه ګوري زر غبن کې به اوداسو کې جمعات تم راشي التا درس تم به کینی دم هغه خلق دی او بیا چې کله په دې فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې غند فلم ګوري واځي په اکتفا نه کوي واتس اپ باندې په میسنجر باندې په نور اشیاء باندې د چیټینګ کم چې کوي د پردو سره نو سره د پردو جنکو تر سره د چیټینګ کم کوي گندا چیٹنگ کے التا گندا بیہودہ نازیب الفاظ استعمال التا او بیر اوزی التا پا مانزہ کی بسب کی ودری گی داق کا خلق دے انتحکو بمحارم اللہ لگ یوٹیوب کو علاوے لگ فکر ہوگا زان سرا فیس بک کی ویڈیو گورے لگ زان سے فکر ہوگا کم قسم ویڈیو دا ستا پخوا کی خود تیار سوکیدار ناستے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید ته کده خلینه یو خبره راو باسي غم دل لیکي لا لیدل سکه لیکي دل خبر هم دل لیکي الته دا ویغه خلق دی زمانو مونږ کړه دا سوچ کړه دی چې زه خو جمعات تم زما ز تلاوت تم کوم ز درس او تدریس هم کوم قران تم کینما او د شپې تهجد هم کوم او چې کله به یوټیوب کولاو کما موبایل کولاو کوم غنده فلمونه او غنده غانې په کیسه ګورم د حدیث ته بلک ز سوچ ته کوم زمانو د الله د محارم حتک دغه بی عزت او احترامي مکوي نه بکو ان شاء الله تعالی